سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو هیله ده چې روغ او جوړ به د صحت جامې محبت نمي یو ځل بیا د انګلیش لرنینګ ښوونیز چینل کې ښه راغلاست وایم هیله ده چې د ژوند چارې به مو ښې پر مخ ځي او جمعه به مو ښه تېره کړې وي راځو ملګرو یو ځل بیا د ګرامر برخې ته راځو مخکې له دې چې درس ته راسو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د مړینې ښه ووهئ راځو ملګرو نن دا سوالیه جملو ډولونه kinds of interrogative sentences د سوالیه جملو ډولونه they are divided into two kinds دوی په دوه ډوله ویشل شوي دي the first one is yes no questions yes no questions هو او نه پوښتنې دا ملګرو هغه پوښتنې دي چې په yes او no سره ځوابیږي are those questions that we can answer by yes or no like مثال دی لکه do you study English? Yes, I do. لکه are you Afghan? Yes, I'm Afghan. لکه is he your brother? هغه ستا ورور دی؟ Yes, he is. نو دا دی ملګرو yes or no questions هغه چې موږ په yes او نه سره ځواب ورکولی شو دویم دی the second one information question information question is a question which is used to ask about specific information معلوماتي پوښتنې هغه پوښتنې دي کوم چې د خاص معلوماتو پوښتلو په اړه استعمالیږي دویم ډول هغه دي ملګرو کوم چې تاسو نه یو بشپړ یا خاص معلومات غواړي لکه مثال دی example what is your name ستا نوم څه شی دی دلته موږ په yes او no سره ځواب نشو ورکولی دلته موږ بیا مکمل یو عبارت ورته وایو لکه my name is Abdullah my name is Umar my name is Ahmad list of information question words the information question پوښتنو هغه list who لومړی who ده who is a WH or information question to ask about persons who یو WH یا معلوماتي پوښتنه ده کوم چې ده خلکو یا اشخاصو په باره کې پوښتنه کوي لکه who is he هغه څوک ده who is your brother ستا ورور څوک ده نو دا ملګرو د who مثالونه whose is a WH or information question to ask about position whose یو WH معلوماتي پوښتنه ده کومه چې د position یا ملکت په اړه پوښتنه کوي whose brother you are د چا ورور یې ته whose pen is it د چا قلم دی دغه نو whose د position یا ملکیت لپاره استعمالیږي راځو دریم ته where is a WH or information question to ask about place where یو WH یا معلوماتي پوښتنه ده کومه چې د ځای په اړه پوښتنه کوي لکه where are you from تاسو له کوم ځای څخه یې where is your home located کور مو چیرته موقعیت لري where is Ali going علي چیرته روان ده نو ملګرو دغه و د where څلورم when مطلب دی کله when is a WH or information question to ask about time when یو WH یا معلوماتي پوښتنه ده کومه چې د وخت په اړه پوښتنه کوي لکه when you get up in the morning time کله ته سهار جګیږي یا پاڅیږي له خوب څخه when will your school finish کله به دې مکتب ختم سي نو دا ملګرو د when WH پوښتنه راځو د why WH پوښتنې ته why د مطلب دی ولې why is a WH or information question to ask about reason why یو WH یا معلوماتي پوښتنه ده کومه چې د وجې په اړه پوښتنه کوي لکه why do you study English ولې انګلیسي مطالعه کوي why do you go to school ولې مکتب ته ځې او همدا ډول ټول هغه چې د وجې پوښتنه کوي نو په why باندې راځي بل دی how مطلب دی څنګه یا څرنګه
How is a WH or information question to ask about condition. د حالت په پوښتنه کوي، حالت په اړه پوښتنه کوي. یو WH یا معلوماتي پوښتنه ده کوم چې د حالت په اړه پوښتنه کوي. لکه زه وایم how are you، څنګه یې. how is the weather condition، د هوا حالت څنګه دی. how can I improve my English skills، څنګه انګلیسي سکیل یا مهارتونه لوړولی شم. نو ټول په how سره راځي. راځو what ته. what is a WH or information question to ask about things. د شیانو په اړه پوښتنه کوي. لکه what is your name، نوم دې څه ده. what time is it، څه ټایم دی. د وخت په اړه هم کله کله پوښتنه کوي what. راځو وروستي کړن ته which. which is a WH or information question to ask about choice. which یو WH معلوماتي پوښتنه ده کومه چې د انتخاب په اړه پوښتنه کوي. لکه د which مطلب دی کوم، معنی یې ده کوم. لکه which class do you like، کوم صنف تاسو خوښوئ. and which school are you in، په کوم ښوونځي کې یئ. and which province do you like، کوم ولایت ډېر خوښوئ. نو دا ملګرو د سوالیه جملو ډولونه یا kinds of interrogative sentence. هیله ده چې خوښ شوي مو وي. که کوم ځای کې پوښتنه، پیشنهاد، وړاندیز، غوښتنه لرئ، کولی شئ له موږ څخه غوښتنه وکړئ. د واټساپ نمبر به هم په ډسکرپشن کې تاسو ته میلاو شي، او همدا ډول کمنټ کې هم تاسو خپل نظر څرګندولی شئ. وروستیو کې یو ځل بیا هم یادونه کوم که تاسو تر اوسه پر زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د غنګړي نښان ووهئ. بای بای، ټاټا، see you tomorrow، انشاءالله.